مبارک افغانستان د افغان کرکټ مړه جذبه به یو ځل بیا راژوندی شي. د شهزاد محمدي وروسته د یفتاب علم د خوشي کېدو غوښتنه هم وشوه. د چې نور څه رازونه دي خلک څه وایي ویډیو تر پایه وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست ویم. د یادونې وړ ګڼو افغان علم د افغان کرکټ ملي لوبډلې یو له هغو چټکو توپ اچوونکو څخه دی چې د افغانستان لپاره په ډېرې لوبو کې اقتصادي توپ اچونې سره سره ډېرې وکټې هم په خپل نوم کړي دي. د نوموړي د خوشي کېدو ځینې اوازې هم څرګندې شوي دي چې په دې اړه د شمشاد تلویزیون سپورتي خبریال سمیع الله پام لیکي. پر افغان علم د لګېدلي بندیز بیا څېړنه کیږي. فرهان یوسفزي د ډیسپلین کمیټې ته لارښوونه کړې چې دا قضیه بیا له سره وڅېړي او تاکید شوی چې پر افغان علم لګېدلی بندیز به هم لرې شي. تېره ورځ پر شهزاد محمدي لګېدلی بندیز هم لرې شو. د افغانستان چټک بالینګ ته په کتو اوس اړتیا ده چې افغان علم ته بیا موقع ورکړل شي. د تیرو سیاسي توطیو ټولې قضیې دې وڅېړل شي. له دې سره کېدلی شي چې بیا خلکو کې د کرکټ جذبه را پیدا شي. همدغه راز واصل وصال لیکي افغان علم اوس مهال د افغانستان یو له غوره تیزو توپ اچوونکو څخه دی. په لوبډله کې کمی محسوس دی. بلخوا شل ورځ نړیوال جام او اسیا جام سیالۍ هم را روانې دي. نو افغان باید یو مهم او بې بدیله لوبغاړي په توګه د لوبډلې سره ژر تر ژره یوځای شي. زما له نظره په نړیوال جام کې د افغان علم د شوې تېروتنې لپاره همدومره جزا کافي ده او نور باید بندیز لرې کړی شي. دغه راز د افغان علم ورور کریم صادق هم د کرکټ بورډ ته په غوسه دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق د افغانستان کرکټ بورډ چیرمن فرهان یوسفزي په یو پوسټ خپله غوسه ښکاره کړې ده. تېره ورځ د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې چټک توپ وهونکي او وکټ ساتونکي محمد شهزاد باندې لګېدلی یو کلن بندیز د 2 میاشتو وروسته لرې کړ. د محمد شهزاد د بندیز پای ته رسیدو په اړه د کرکټ بورډ چیرمن فرهان یوسفزي په خپله فیسبوک پاڼه پوسټ وکړ او هغه ته یې بیرته کرکټ ته د راتګ هرکلی وویلو. نوموړي وویل چې د محمد شهزاد بیرته ملي لوبډلې ته راتګ سره به ملي لوبډله پیاوړې شي او هغه به افغانستان ته نورې اتلوالۍ هم راوړي. هغه همداراز دا خبره هم وکړه چې محمد شهزاد د راتلونکي نړیوال شلوري جام لپاره چمتووالی نیسي. د نوموړي یاد پوسټ ته ډېرې تبصرې وشوې چې په دې کې یوه تبصره د کریم صادق هم وه چې هغه نه یوازې دا چې د محمد شهزاد د بندیز لرې کېدو هرکلی یې کړی وه خو تر څنګ یې غوسه هم ښکاره کړې ده. ویلي وو چې ولې افغان علم ته ځواب نه ورکول کېږي. کریم صادق په خپله تبصره کې لیکلي هرکلی ورته وایي کور د آباد په دغه مسلمانه فیصله ولې دغه افغان علم د اسرائیل نه راغلی سپیناوی خو ورکړی که نه. که څه هم د کریم صادق دغه تبصرې ته فرهان یوسفزي ځواب نه دی ورکړی خو داسې واضح دي چې د محمد شهزاد تر بندیز لرې کېدو وروسته د افغان علم په اړه هم د کرکټ بورډ چیرمن فرهان یوسفزي د ډیسپلین کمیټې ته لارښوونه کړې ده چې په هغه لګول شوی بندیز د یو ځل بیا وڅېړي. پر محمد شهزاد او افغان علم باندې د 2019 نړیوال جام پر مهال بندیزونه لګول شوي وه. محمد شهزاد د زنګانه ټپ له امله له نړیوال جام د افغانستان ته رالېږول شوی وه چې وروسته نوموړي په پاکستان کې د تمریناتو پر مهال ولیدل شو او کرکټ بورډ په یو کال بندیز ولګاوه. خو افغان علم بیا د نړیوال جام پر مهال د کرکټ بورډ له اصولو د سرغړونې په تور له بندیز سره مخ شوی وه. نو په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟ ډېره مننه. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک یې کړئ، خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.